سلامونه هیوادوالو ستړي مشئ د جمهوریت د نړېدو څلورم کال او د اسلامي امارت د واکمنېدو څلورمه کلیزه ده. د دې کلیزې د نمانځلو لپاره هیوادوال ښار ته راوتلي دي او غواړي دا ورځ په شانداره مراسمو ولمانځي. غواړو د عامو وګړو نظرونه هم په دې هکله واخلو چې دوی څه ویل لري او څومره چمتووالی نیولی ده. ملتیا مو وکړئ. سلام ورور ستړی مه شي ښایسته نوم دې راته ووایه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوم حضرت علي فاروقي آغا. فاروقي آغا 4 کاله کېږي چې په هېواد کې اسلامي امارت واکمن شوی ده. څومره خوښ یاست ورته او د دې ورځې لپاره مو څومره چمتووالی نیولی؟ الحمدلله ډېر خوشحاله یو ځکه د افغانستان ډېر غیور خلک دي. هغو هر وخت خپل ازادي د اشغال په مقابل کې هغو ډېرې په ښه مراسم باندې لمانځلې ده. افغانان ډېر خوشحاله دي ځکه دا د دوی د استقلال ورځ ده. ماشاءالله ډېر ښایسته د جمهوریت د نړېدو 4 کاله ووتل او بیا د اسلامي امارت د واکمنېدو هم څلورمه کلیزه ده. تاسې د دې کلیزې لپاره څه آمادګي لرئ؟ الحمدلله هر اړخیز آمادګي امارت اسلامي او عام افغانانو نیولې ده ځکه تاسو وینئ چې په افغانستان کې سپین اسلامي بیرغ اوچت او عام ولس راپورېدلی دي. په هر سړک باندې په هره لاره باندې سپین بیرغونه رپېږي او هر افغانی د خپل د حریت او د خوشحالۍ احساس ښکاره کوي، اظهار یې کوي. ډېره زیاته مننه. د امنیتي ځواکونو نه څومره خوښ یاست د دې ورځې لپاره څومره آمادګي نیولې او دوی د هېوادوالو لپاره دا زمینه مساعده کړې چې دا ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځي؟ موږ ډېر خوشحاله یو د اسلامي امارت ټول ارګانونه خصوصا دفاع وزارت، داخله وزارت، استخبارات، لوی ریاست، مجاهدینو په ټول ملک باندې امنیت نیولی دی. تاسو وینئ په ټول ملک کې یوه پیښه داسې نه ده سوې چې یا د تبلیغات میډیا د لارې څخه یا دښمن هغه ته لاسرسی ولري. په ټول ملک کې دا د ازادي ده. داسې نه چې یوازې په کابل کې بلکې په هر ولایت کې الحمدلله افغانان راوتلي دي خپل د ازادۍ ورځ لمانځي. ډېره زیاته مننه د یو ښایسته او ښکلي افغانستان په هیله. خوشحاله و آباد اوسئ. الله پاک دغه اسلامي نظام پر ټوله دنیا باندې حاکم کړي او د قیامت تر ورځې الله پاک دغه نظام د افغانانو د سره ثنا اخلي. موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه.